ګرانه دلته زار مو کړه د زړه له تله. د ګمرکونو عوایدو په ملي اکاډمۍ کې له 140 تنو څخه د عوایدو ښوونکو 15 بستونو ته لارې موندلو په موخه ازموینه واخیستل شوه. دغه ازموینه چې د ګمرکونو عوایدو په ملي اکاډمۍ کې پر لاره اچول سوې وه، پکې د عوایدو لوی ریاست عملیاتي مرستیال ښاغلي معراج محمد معراج، د حقوقي خدمتونو عوایدو پالیسۍ ریاست رئیس ښاغلي مولوي ندا محمد صدیقي، د اطلاعات او عامه پوهاوي امیر ښاغلي سید احمد حاید، د ګمرکونو عوایدو اکاډمۍ امیر ښاغلي بلال احمد احدي او همکارانو حضور درلود واخیستل شوه. دغه ازموینو لپاره 240 تنو نوملیکنه کړې وه چې د دوی څخه 140 تنو ازموینې ته لاره پیدا کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د اموزګار عواید 15 بستونه درلودل د اکاډمي عوایدو ګمرکات په تشکیل کې. نو دې کې تقریبا زموږ لانګ لیست کوم ملګرو دې ته اپلای کړی وه، تقریبا 240 نفر وو چې هغې کې بیا د لانګ لیست نه شارټ لیست یو سلو تقریبا 16 نفر هغې ته شارټ لیست ول، او د شارټ لیست کاندیدان الحمدلله موږ تاسو ته وینو چې د امتحان صحنه ښه په شفافیت سره مخته روانه ده. همدغسې سوالونه چې کوم جوړ شوي دي هغه هم د یو محرمې کمیټې د خوا نه جوړ شوي دي چې هغه دلته اوس هغه سول خلاص ول، د هغوی پاکټونه سربسته وو. نو انشاءالله ښه شفافه پروسه ده. 140 نفرو کې تقریبا زموږ 8 ویرونو دې ته اپلای کړې ده. نو انشاءالله موږ ډاډ ورکوو چې دغه پروسه به 100% شفافه وي او کوم چې هغه وړ باظرفیته زموږ کاندیدان وي د پروسې انشاءالله هغه به بستونه کم دي، کاندیدان ډیر دي. نو انشاءالله خو دغه موږ یو ډاډ ورکوو ټولو ورونو ته چې انشاءالله دا پروسه به 100% شفافه وي او کوم چې واقعا د خپل ظرفیت په اساس باندې، د پوهې په اساس باندې او د امتحان په اساس باندې میرټ بیس انشاءالله سیستم به انشاءالله هغه خلک به رامخته کیږي او انشاءالله تعالی الله دې وکړي چې راسي او د ملت او قوم ته خدمت وکړي. پرې د ډېر اساس بستونه دي او دې لپاره موږ دې لپاره کرایټیریا مې څه حده پورې لږ سخته وضع کړې وه. همدغسې امتحانونو هغه هم یو حده پورې سخت دی په دې په خاطر چې دغه پوزیشنونه لږ داسې بستونه ډېر حساس بستونه وو. نو دې په خاطر باندې موږ کوشش کړی دی چې انشاءالله ښه کاندیدان دې ته شارټ لیست کې راسي. همدغسې به انشاءالله بیا اخر میرټ بیس باندې به سلیکشن کېږي. د ازموینې ګډونوالو د ازموینې څخه رضایت وښود او دغه ازموینه یې 100 په 100 کې شفافه وبلله. به نام خداوند دانا و توانار امین رحمانی هستم، یکی از اشتراک کنندگان امتحانات استادی در اکادمی ملی گمرکات. این امتحانات خیلی امتحانات شفاف بود و 30 سوال تهیه شده بودند که همگی سوالات خدا فعلا حل دارن و هر پارچهشان کتینگ داشت. کتینگ به این معنا هر کسی که حل میکنه سوالات خدا معلوم نیست که کی به کی نمره میده. وقتی که خوب سوال نمره داده شد پارچه بعد از او کتینگ بند میشه. بنابراین خیلی یک مرحله شفاف و پروسه شفاف